په لوګر کې د ځانګړو ځواکونو د روزنې له یو مرکز 800 پوځیان فارغ شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په خپلواک نیوز چینل کې ورته ښه راغلاست وایم. د نورو تازه خبرونو لپاره خپلواک نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. کورنیو چارو وزارت وایي چې په لوګر کې د ځانګړو ځواکونو د روزنې له یو مرکز 800 پوځیان فارغ شوي دي. د سرچینې په خبره دغه ځواکونه په ډیر مهارت روزل شوي چې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواکونو په چوکاټ کې بدنونه ترسره کوي او په خبره یې دغه پوځیان د هر ډول سخت او پیچلو عملیاتو د ترسره کولو ځوړتیا لري. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه تر همدغه ځای وه. که غواړئ چې نور تازه او مهم خبرونه واورئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ.